کچره تاسو د یو انسان نه ډیر زیات تنگ شوی یا یو انسان تاسو دشمن جوړ شوی دی او تاسو غواړئ چې ماته د الله رب العزت د دې انسان نه نجات راکړي او دا انسان د الله رب العزت باندې قلار کې ماده ته الله رب العزت مکمل په سکون باندې کې نو دا ان اعطیناک الکوثر دا یو اسانه وظیفه تاسو وکړئ کنه ان شاء الله دا انسان به الله رب العزت تاسو ته نجات درکړي کم انسان چې تاسو ډیر زیات تنگ شوی یا یو انسان تاسو دشمن جوړ شوی دی او ډیر زیات تاسو تنگوي نو بس دا ول شانتي وظیفه تاسو وکړئ کنه زر تر زر به الله رب العزت تاسو ته نجات درکړي او الله رب العزت په دې تاسو مکمل پر سکون کې سي شوجي نو دا ان اعطیناک الکوثر دا وظیفه څنګه ده او د دې ترتیب څنګه دی طریقې کار څنګه دی دې تاسو غوږ کېږدئ نو سورت خو به ان شاء الله هر چاله ورزي بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر دا سورت چې دی کنه درې آیاتونه دي نو په دې کې اول دوه آیاتونه چې دي دا به تاسو یو پیره وای او اخیری آیات چې دی ان شانئک هو الابتر دا به تاسو سل پیره وای 100 مرتبه بیا دا آیات تاسو وای ان شانئک هو الابتر چې سل پیره برابر شي بیا به تاسو دعا وکړئ چې الله تعالی د خپلان کې انسان نماته نجات راکړي چې څوک تاسو ډیر زیات تنگوي تاسو نه تنگ شوی یا یو انسان تاسو دشمن جوړ شوی دی دشمنی مودا نو دغه دشمنان د نجات لپاره به بیا تاسو د الله رب العزت نه دعا وغواړئ چې الله تعالی دغه انسان نه موږ ته نجات راکړي یا که تاسو دشمنی وی کنه نو دغه دشمنی ختمېدو لپاره به بیا د الله رب العزت نه دعا وغواړئ چې الله تعالی موږ ته دغه دشمنی نه نجات راکړي نو چې دا وظیفه تاسو وکړئ کنه ان شاء الله زر تر زر به الله رب العزت نجات درکړي خا اوس دا وظیفه به تاسو کم ټایم کې کوئ ځکه چې بیا اکثر ملګری تاسو کوي چې دا وظیفه مونږ کم ټایم کې کوو نو د دې سم مخصوص وخت نشته دی چې کم ټایم تاسو بالکل فارغ یې وخت سره ډیر وي نو بس دا ټایم کې دا وظیفه کوي تاسو که سحر کوي ماسپخین کوي مازیګر ماخام ماسخوتن چې کم ټایم تاسو کولای شئ خو بس په دې طریقې سره به کوي چې درې آیاتونه دي اول آیاتونه دوا دا به تاسو یو پیره وای او اخیری آیات په سل پیری وای او ورپسې بیا دعا کوي نو ان شاء الله الله رب العزت په تاسو ته زر تر زر دغه خلکو نه نجات درکې الله رب العزت په تاسو پر سکون کې ان شاء الله سیشا نو امید دی چې ان شاء الله تاسو په دې وظیفه باندې پیښوي ک بیا به تاسو ته خبرې ست پوس یو ځکه پیښوي نه نو کمنټ کولی شئ زب ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم تاسو به فکم خو په دې باندې په خپل عمل کوي دا وظیفه په خپل مزده کوي او نور مسلمانانو سره د ثواب پنیت باندې دا ویډیو هم ډیره شیر کوي چې هغه هم دا وظیفه زده کی دا شروع کوي تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخ شاله باد ساتم دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان